کلکتې د IPL سیالیو لومړۍ لوبه وبایلله. د هندوستان د IPL سیالیو پنځمه لوبه کې د چهارشنبې په ورځ کلکته نایټ رایډرز لوبډلې د ممبي انډینز لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې کلکتې د ممبي څخه د 9 منډو په توپیر ماته وخوړه. د یادې لوبې حل: د لوبې پچه کلکتې وګټله چې لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. ممبي په ټاکلو 20 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او کلکتې لوبډلې ته یې د 196 منډو هدف وټاکئ. د ممبي لپاره روهیت شرما 80، یادو 40، تېرې 21 او پانډیا بیا 18 منډې جوړې کړې. د ممبي لپاره شیون ماوي 2، خو سونل نارین او انډر راسل بیا یوه وکټه واخیستله. کله چې کلکته لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه نو په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 146 منډې وکړې او د ممبي لوبډلې څخه یې د 9 منډو په توپیر ماته وخوړه. د کلکتې لپاره کارتیک 30، پات کومنز 33 او رانا بیا 40 منډې جوړې کړې. د ممبي لپاره ټرین بولټ، جیمز پاتینس او جسپ بومرا او راهول چاهار 2 وکټې واخیستلې، خو کونال پانډیا بیا د کلکتې یو لوبغاړی وسوځاوه. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.